د سترې محکمې د حقوقو عمومي ریاست لپاره د دعوت او ارشاد ریاست څانګه پرانیستل شوه. د روان 1445 هجري قمري کال د ربیع الثاني میاشتې په 10مه نیټه د کابل حقوقو عمومي ریاست لپاره د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست یوه څانګه جوړه او فعالیت یې پیل کړ. د دعوت او ارشاد ریاست د یادې څانګې د پرانیستې په مناسبت ناسته کې چې د حقوقو په عمومي ریاست کې جوړه شوې وه، د حقوقو عمومي رئیس محترم مفتي محمد ابراهیم جان ابوالحفاظ، د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست رئیس محترم الحاج حافظ مولوي عبدالعزیز میوندي، د یادو ادارو یو شمېر نورو مسؤلینو او کارکوونکو ګډون درلود. د سترې محکمې د حقوقو ریاست عمومي رئیس محترم مفتي محمد ابراهیم جان ابوالحفاظ د حقوقو په عمومي ریاست کې د دعوت او ارشاد ریاست د مربوطه څانګې د جوړېدو په اړه وویل. زموږ د خواهش مطابق دوی ته الله په خیر ورکړي، موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره یې مننه کوو، منندوی یو چې دوی رالو او زموږ ریاست کې خپل امریت څانګه پرانیستله او زموږ پرسونلو ته دیني ارشادات، دیني زده کړې ورکړي. خوشحاله یو، لله الحمد. یو نیک اقدام ده د سترې محکمې د قاضي قضات صاحب، د نورو ټولو اعضاو د دعوت ارشاد ریاست لخوا څخه مو ډیر احسان منونکي. دغه راز د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست مدرس محترم مفتي عصمت الله برهان وویل. په دغه ریاست کې موږ خپل فعالیت آغاز کړي چې ټوله کارمندانو سره مجلس وسو او دوی ته بیان وسو او ټول ورونه ډیر نهایي خوشحاله ول. او هغه د لوی ریاست څخه د دعوت ارشاد د لوی ریاست څخه چې کوم کتابونه یا کوم نصاب موږ ته تعین سوی دي، نو هغه کتابونه مو پر ټولو کارمندانو باندې تقسیم کړل چې انشاءالله په راتلونکو د ننونو څخه شروع د دوی د تدریسي سلسله به انشاءالله جاري وي. د حقوقو عمومي ریاست یوه کارکوونکي د یاد ریاست لپاره د دعوت او ارشاد ریاست د څانګې د پرانیستې په اړه وایي. درسایی که از ریاست دعوت ارشاد ارسال محکمه ما دادن بسیار مفید بود. خدا کنه که ادامه بدن. بسیار درسایی بود که واقعا که به ما چیزا را یاد داد. انشالله خدا کنه که ادامه پیدا کنه، به ما مفید است، باید ادامه پیدا کنه.